شو ښه بل څه به ووایم چا به سر راته رایاد کړئله چې دا کیمرې راته اندیله چې څه ووایم پکې او که نه دا خبرې به مې ترې کټ کړې ښه او که نه کیمرې مې لیدل دي ښه نور درته نور څه شعرونه به درته ووایم ښه نور څه او کیمرې راته لګېدلي او که نه یاره لاړو مشهور شو که خیر ښه صحیح ده نور څه شعرونه به هم ووایم بهرحال ډېر شی دي نو زه به تاسو څه کم کم ووایم چې ښه دا دغه مشاعره نه ده بهرحال ښه شعرونه نه بس دی که نور څه ووایم اورېږه ته داسې راوړم ښه تاج صاحب وایي بغیر له تا به مې د بنګو په لوګي کوله ته څه خبرې چې ما څنګه زندګي کوله په چا کې مینه نه وه چا سره د وخت کمی و مونږ لیونو په داسې حال کې دلداري کوله او په داسې حال کې چې راهزن د قافلې خلک وو ما به د ژوند په لار د چا سره یاري کوله ما به د ژوند په لار د چا سره یاري کوله ستاسو یاري کوم هسې نه منئ زما د برخې د احساس او قلم دغه وسو ما به په شعر کې د خپل قام ترجماني کوله د خپل قام ترجماني وکړه بیخ دې وځه او هې دا چې مدام به د خپل ذات دننه قید ګرځېدم دا شعر دې بېرته ماته ډالېږي چې دا چې مدام به د خپل ذات دننه قید ګرځېدم ما به د مینې په اظهار ډېره تادي کوله او د خپلې برخې جنت ما په دنیا ځکه غوښتو ما به تر څو ستا د بندیانو بندګي کوله چا به د مینې مقدس جذبه ژوندۍ ساتله چا به د مینې په نوم تشه جواري کوله زما د ډوبې خاموشۍ نه به څوک څه خبرو هلن کې ما به د وختونو غلامي کوله چې د ادب نه به جامې ښه سریام وتلې عبید ملنګ په دغه وخت کې شاعري کوله بس دی په دومره ښکلو کې احسان مې منه امیره په دومره ښکلو کې احسان مې منه چې دومره ښکلو کې په تا مین شم وخت ستا تیر ستم به څنګه هېر کم زما دې بېخوځي چې بیا مین شم زما دې بېخوځي چې بیا مین شم ها نور څه ته ووایم درته ووایم ځان ته بیخي دا کوم چې څوک کوم شر خوروي ښی برملا غندمه زه د وحشت د خاریې هره بلا غندمه له دغه سپینو څېرو شاته حادثې ډېرې وي له دغه سپینو څېرو شاته حادثې ډېرې وي ځکه د ژوند په هر پړاو باندې ښکلا غندمه او د محبت له تقدس نه یې جامې وویستې زه د دې دور هر مجنون هره لیلا غندمه بکواس دی ټول او عبید ملنګه د مودونه شاعري کومه د پښتنو په خاوره هره کربلا غندمه بس دی خو هیر کړی مې دی یو بیمانه مې جانانو خو هیر کړی مې دی تاریخ ګواه دی ما په هر ډګر بریا وړې د اومه پښتون زما یو شانو خو هیر کړی مې دی او ما به د وخت د جالانو مخنیوی کولو زما سینه کې پروت قرآنو خو هیر کړی مې دی ما به د وخت د جالانو مخنیوی کولو زما سینه کې پروت قرآنو خو هیر کړی مې دی د بې حسۍ نه یې والله سم دیوالونه کې د زما د ټول ژوندون ارمانو خو هیر کړی مې دی چاته یې ویل چې یو شاعر و په ما مینو ژوندی دی نوم یې عبید جانو خو هیر کړی مې دی او یو بله دا وایم چې د شعیب پایانې بار بار دغه کوي د دې غزل چې ویلی یم دی تاسو به اورېدلی چې دا وسوسې مې مدام زړه له راتلې دا وسوسې مې مدام زړه له راتلې چې ته زما په ژوند کې څه له راتلې چې به په تا څه تبصره کېدله یو دم به اوښکې مې باڼه له راتلې چې دوه میندې و کولی نه شو نو محبته بېلتانه له راتلې مرګه نو زه خو ژوند وجلی یمه مرګه نو ولې ما سپېره راتلې مرګه نو زه خو ژوند وجلی یم مرګه نو ولې ما سپېره راتلې و ملنګه زه یوازې ګرمه نه وم ملنګه ته چې زموږ وره راتلې او بل نور څه ووایم که بس دی وجد کې م راوستی یم وجد کې م راوستی یم نو چې اوس څه ووایم چې بلا مزه د زندګۍ هم و زما په ژوند کې یوه جنۍ هم وه په دې کې یوه کته وایي خو موږ یوه وایو ځکه چې دا غلطي عباسین یوسفزۍ صاحب کړې ده چې یوه مور ده په دنیا کې نو دلته ما یوه استعمال کړې ده خیر د دې وضاحت کوم بلا مزه د زندګۍ هم و زما په ژوند کې یو جنۍ هم و هغه په ما باندې مینه هم و خو هغه ښکار د مجبورۍ هم و څه د حالاتو په زنځیر بندي و څه خواره پاتې د سیالۍ هم و څه اوږده یخه شپه د جمعې هم و څه انتها د خاموشۍ هم و د شیخ په یو لاس کې تسبیح هم وي او د شیخ په بل لاس کې پیالۍ هم و ما ته زما د خوشحالو جنازه خلکو له هغه یوه ډولۍ هم وه چې په وجدان مې څنګ سوالي نښه و هغه زما په بندګۍ هم وه بغیر له تا نه زندګي تعجب و
چې حوصله مې لا ژوندی هم و عبید ملنګ نامراد عشق و عبید ملنګ نامراد عشق و وجه زما د شاعرۍ هم وه بلا مزه د زندګۍ هم و زما په ژوند کې یو جنۍ هم وه. نور څه ویمه ستا په دغه باندې چې سیب راغلی دی زمونږ په خاوره قات د مینې داسې څوک نشته دی چې وباسي زکات د مینې په کم وطن کې چې په برید باندې قتلونه کېږي هلته ژوندي ساتم سړیه روایات د مینې. دا ظفر اقبال ته ډالۍ کا ډېره مننه دغه څه ظفر اقبال ته ډالۍ شو ده چې په کم وطن کې چې په برید باندې قتلونه کېږي هلته ژوندي ساتم سړیه روایات د مینې او زه د یو چا په شان په بیه نفرت نه اخلم لا مې ساخلي په مزغو کې احساسات د مینې او حالات بدل شو ښکلي هغسې ستم کوي جو د مینانو زړونه هغسې دي مات د مینې او نور شعرونه پکې دي چې مونږ حساس مونږ په مینه باندې مست پښتانه مونږ په هر حال کې ژوندي ساتو اوقات د مینې. عبید ملنګه که په ژوند کې ازادي ښه نه وې زهر به نسکه په زندان باندې سقراط ته مینې. دوه درې شعرونه ته نور ویم چې هر یو ښکلی لکه بوت ته سومنات شي چې جانان یې کړمه مینه پکې قات شي د حساس ضمیر خاون یم صاحبه په وړه وړه خبره مې زړه مات شي د دنیا د چارو لاس کله وکاږي چې د ښې بدې نه وځي د جومات شي او په مودو پس درنه پکې شوی بهرحال چې په مودو پس سترګې یخې زړه ټکور شي په مودو پس چې نصیب یو ملاقات شي او مونږ بې وسه یو د مینې کمی نشته دا زمونږ قسمتونه دې میراث شي چې مین شي نو د لا د باده وځي د چینار په شان سړی وي خرامات شي ستا د حسن په موضوع چې لیکل کېږي کنایې شي توضیحات شي تشبیهات شي عبید جانه چې د قام د غم خلاص شي او بیا ژوند ته را جوړېږي نو وفات شي. او نور دوه درې شعرونه چې بس لنډه ده سیب قادره بس لنډه ده چې چاته مه کوئ اظهار د مینې ښکلي بېدرده وي راوغورځئ مایار د مینې خدای دې د ښکلو په لوظونو باندې اور پورې کړي خدای دې په سین باندې لا وکړي انتظار د مینې. هوس لباس او د غرض تر حده ورسېده تاج صاحب هوس لباس او د غرض تر حده ورسېده بلا ناولی شو سړیه کاروبار د مینې او نور رانه پکې هېر شو